سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي طالبانو په مکتبونو کې د وطن دوستۍ، تاریخ او جغرافیې مضمونونه له درسي نصاب حذف کړي دي. هغه ویلي چې دغه ډله سولې ته ژمنه نه ده. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کیدونکی حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې روانه جګړه دې په افغانستان کې ختمه شي. تېره اونۍ په هیواد کې 1323 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 700 نور ټپیان شوي دي. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند وایي چې افغان ځواکونو په دې موده کې د طالبانو پر ضد 221 عملیات ترسره کړي دي. د آلمان په فرانکفورت ښار کې افغانانو د پاکستان پر ضد لاریون کړی. لاریون کوونکو پاکستان یو تروریستي هیواد بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دغه هیواد بندیزونه ولګوي. امریکا د امریکایي پوځ افغان همکارانو ته د 8000 نورو ویزو ورکړه منظوره کړې ده. د راپورونو له مخې بایډن په یوه تازه فرمان کې د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو په موخه $500 میلیونه مرسته منظوره کړې ده.